وطن شدي په ډېر سخت حالات شدي. ټول ته سلام یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا نن که تاسو وکسئ په مختلفو علاقې کې داسې واقعیات شوي دي چې هغه د پښتانه ډېر دردونکي واقعیات دي. زه اول د شیخ ادریس شاهید خبره وکړم چې شیخ ادریس هغه حق عالم و چې د هر کلو د 2899 د 3000 پر عالمون د دنه فرغدل د هغه شهادت وشو پسرا ورځ په من بازور شي تر وسه پر د قاتل ازود ګرځي او کسه نن ډېر خوشي د پارینه رسله گیاوي چې اپریشن بنیان المرصوص پاغا باندې د پاکستان حکومت د پاکستان ټوله ادارې فوج سیول انتظامیه بیروکریسی هر چا دا خوشي منو کوله چې میش فاته کړی دو میش انډیا ته شکست ور کړی دی خو میش دا ته نه پیږي چې د پښتانه د وینې د پوره چې کوم دشمن دو درېمي اغا نه نیول کیږي اغا نه کنټرول کیږي د دمره ټیکنالوژي باوجود هم بل سټ ته کمیز وکسي په شمالي وزیرستان تحصیل شواشه د سیوریزنا چې یو غیر اعلانیا اپریشن لګیا دی چې اس اعلان نه دی شوی پاغه شي د شوی چې کوم دروزنده علاقہ دو پاشه ډیر زیات کرینا مارکیټ چې کوم دی د شوی د دروزنده پاشه سکولینا هسپتالینا د خلک کرینا جماعتینا دا ډیر په ګڼ شمېر ړنګ دی ولګیا دی ړنګوي. اصل مسله څه دو چې په دروزنده چې دمره غټ اپریشن ضرورت ویلې جوړ شو یا په دمره غټ لیول باندې اپریشن کیږي ویلې د یو کول نه تقریبا په شو 2 یا 3 طالبون ګرځیدل د پاکستان د ټوله ادارې د غلیدل ورته په قاعده د اف سی وینګ موجود دی ورته د سپینوام هډ کوارټر موجود دی نو دغه د خلک نه په مختلف خلک ورسا ماړې خورا نوست ویلوړ کا او دا 3 سالویر کسون د نشول کنټرول کولای د افغانستان د اغزن د تورنا شوه ته ډېر زیات مزال دی په ساوینه خلکو رتله دیغ د لیده خو نن چې کله دغه خلک د علاقې نه د کلي خلک کاډې وکړلې هغه خلک ورته دیغ د لیده مارکیټونه بندو موجود و خو کله چې نن د ام ان ای سابق ام ان ای ناظر چې کیم دی هغه یې کیر څنګه چې کپنی رودرمی ورته د ګیس بیا یو کیای جواب دی دغه د پورا بیا اپریشن هوشو په 2 ورځې نن شه ټوله علاقہ ها خالی شوله په ټوله علاقہ شو دغه د قبضه هم وکړه او د ټوله خلک کورینا جماعتینا سکولینا اسپیټالینا دا ړنګ شول د شوی چې کوم لوکل ملګری دي د مش تنظیم د دغه د اطلاعات مطابق چې کوم کرینا ړنګ شوی دي ګاګوړ ملک انرخیل دغه کې ړنګ دی ریز ملک رحیم الله ملک شمس خان اورف ډډای ملک شمازان ګورنمنت سکول چې کوم د شمازان ولا او ډاکټر بنان کور کلینیک کریه ها کلینیک ها او د قادر کور قادر خان چې کوم کور د هغه د ملک رحمت الله پلازا مکمل تبه شوی دو رسول رحمان چې کوم د دغه مارکیټ چې ډېر مهنت کړی و د دروزند بازور د جوړ ک ورته خالته یو کاروباري سیټ اپ وک هغه مارکیټ او ورته چې کوم اجتماعي جماعت و په سلوش ناپوس د کانینه په داسې ډنګ شوی دي او د قادر خان چې کوم دکون دی په لولخیل شي او د شوال پبلک سکول اینڈ کالج وزیر وومن هسپتال دا ټول تبا شوی دي میش دا ته نه پیږي چې دغه خبره دو چې په یو مچ پرې ته ټوله علاقه مثال د مچ مثال لای میش دا علاقه خو میش په دغه لیول باندې چې میش شوه انتهایی تعلیمي علاقہ د پښوشه تعلیم کې د پښوشه روزګار و پښوشه سیاسي اکټیویټي و د مدنیات د پورا ورته د دمره بدامنی روړل بیا په در اجتماعي لیول باندې د خلک کورینا ړنګول د انتهایی د افسوس خبره دو میش د شوه د مشونه سره لګیای میش د وزیرستان د مشونه سره لګیای میشو ضرور سره لې حمال جوړوي کنه وا د وزیرستان ټول علاقې بیا یو ځل داسې بولډیزر کیږي ها او د خلک چې کیما غربت ته په کوم غربت شو دوی خپل کرینا بزورینا سکولینا یا څه جوړ کړي دي هغه یو ځل بیا ړنګیږي او د اپریشن نوم هنوي ځکه چې اعلان کیږي او هنه او دغه سو خلک ته وردريمي او د کرینا وړاندې کیږي بل سرته کته وکسي د بانی وکیا د بانی د کینټ نه د بانی هغه کینټ ته چې د جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان بنو دا مختلف علاقې د کینټ نه کنټرول کیږي بلکې کزه وای چې د افغانستان ټوله پالیسي د کینټ نه چلیدلې دي هغه په قاعده پرین د بانی په یو فتح خیل چوکي باندې برید کیږي
چې پاشه که وزیر دی که مروات دی که بنیسا دی د مشکر پیړنګ دی د پښتین ترمنځ د جنگ دیغ درون کړی دی هغه په 14 کسون په هغه شو وفات شوي دي میش دا نه پیږي چې د توس د دمره ټیکنالوژي چې توس انډیا ته شکست ورکوي توس ټوله دنیا ته چیلنج ورکوي چې میش شکست ورکوي انډیا ته یا نن خوښي مناو کوي نو نن د 14 جنوري چې د بنیسی د مروات د وزیر کرینا تراونه دي آیا د توس سره د عمل دی توس دلته په وطن شي چې کمالات دي ته د امریکای ته د ایران مذاکرات کړلای شي ته د امریکای د ایران ترمنځ جنگ کنټرول کولای شي د خپل جنگ ست حکمت عملی نه لري د کیم جنگ چې د مش په خوره لګیا دی آیا دغه روکتام یا دغه د تو سره د خبرې د کړلې دغه د حال یاره ته نشي میندولای نو مقصد دا دی چې د پښتون خوره ته د جنگ د یو منسوبې لوندر وړای شوی دی کچیم سرته هدی پښتین مړیږي په پښتین کې د جاسوس په نوم مړیږي که د ګوډ طالب په نوم مړیږي که د بیډ طالب په نوم مړیږي که د پولیس په نوم مړیږي جنوزي میشته پښتین کوم تروسی دا جنگ نه میش کړی دی نه د جنگ میش ټکا میش وخستېدو دا جنگ د یو منسوبې لیول په انټرنیشنل سطح باندې د جنگ مشتر وړای شوی هدی او د جنگ شکار چې کیمی دا مشتوز ګرځولي کمیش ټیپک یا چا ټیپک وخستی دی په داسې پسل شي دوه بوندې اتیالاس قسمه خل چې کیم دي دا تو یا مجبور کړي دي د مجبورۍ نه ټیپک وخستی دی میش خواست کی چې ته د انډیا او د ایران ته د امریکا او د ایران مذاکرات کړلی شي ته پښتون بیلډ شي ها د جنگ لیار رو بوسا یو حال رو بوسا بل سټ ته چې ته د میش په اسلام آباد شي پینډې یا د علاقې ته لاهور ته چې د کیم خلک د میش د دغه علاقې نه د بدامنۍ په وجه تللی دی هغه کاروبار ته تللی دی هغه د بل بچ تعلیم ته تللی دی نن پرین په اسلام آباد شي د سراج مسعود سره چې کومه واقعیا شوې ده یو طرف نه یو کس مړ دی بل طرف نه یو کس مړ دی په بدقسمتي سره چې د پښتین افغان وطن چې کومې تیرسار یې دي اته چا لوس نه دی اچولی خو ته د سراج کرولای بیا یې په توڼه شوې بنداوي او د ده لاش هم ورته پرېتی نو یوه خبره شته چې د پښتین کوم د پوره دا هغه میسج دی چې ته غلام یې غلام وې غلام ویسېږې ځکه د تو په عزت لوس چګوه ځکه د تو په جماعت لوس چګوه ځکه د تو په سکول لوس چګوه ځکه د تو زیای ورر پلور ترمړه وه ته وژاغ نه کې ته د یوه غلام په حیثیت باندې ژوند تیروې نو پښتین کوم د خپل کوم د وطن یو مضبوط سوچ وکړو اکه سیاسي خلک دي کاغه د کاروباري خلک دي کاغه سټوډنټون دي کاغه ملکون دي هر هغه څوک چې دي که علما دي که میشتو سلوس سره ویر نه کی میشتو ډیر تقسیم شوی ولس پښتین کوم نه دی تقسیم شوی ولس دی نو دا تقسیم شوی ولس په ارزي شي دوی ته تکلیف هراسي او ژاغ ونار ودل کیږي عزت یې خرابېږي او جان مالی محفوظ نه دی مهرباني شکریہ